and they should for all the because everybody can mistake them. when we will تاسو دا ویډیو کتلې کنه تر څو پورې چې تاسو په انګلیش کې پارت اف سپیچ نه زده کړئ کنه او ټول عمر به د دغه رنګ مسلو سره دغه رنګ پرابلم سره مخ یو دا مسلې به تاسو ته راځي او ډیر زیات په شرمېږئ نو ځکه زه تر مخکې نه دا یم چې پارت اف سپیچ زده کول لازمي دي د انګلیش زده کول لپاره تر څو پورې چې تاسو پارت اف سپیچ نه زده کړئ کنه او اخر پورې به تاسو په انګلیش دغه رنګ وایي څنګه تاسو پر ویډیوګانو کې وکتل تاسو په کالج په انسټیټیوټ کې یا په سکولونو کې پارت اف سپیچ زده کړي دي خو صرف دونه زده کړي دي چې په بورډ ورته لیکلي دي او تاسو په هغه وخت کې ایکسپلین شوي دي او تاسو کاپیانو کې لیکلي د هغې نه بعد تاسو نه بالکل هېر شوي دي او اوس ته پته نه چې پارت اف سپیچ وایي څه ته د پارت اف سپیچ باره کې تر مکمل د الف بې پته هم نشته او که درله پته هم وي خو استعمال یې کریکټ نه شئ کولی په دې ویډیو کې تاسو ته کریکټ استعمال هم چې تاسو به څنګه صحیح استعمال کوئ د پارت اف سپیچ دا ورډ به کوم ځای کې لګوئ دا ورډ به کوم ځای کې راځي دې ورډ ته به کوم نوم وایي تاسو ته پته را چې څنګه د یو بلډینګ جوړول دپاره یا یو عمارت جوړول دپاره بنیاد یو لازمي شی دی ته بنیاد کې علاوه بلډینګ جوړې دغه رنګې مثال له پارت اف سپیچ هم دی ته به ډومبی پارت اف سپیچ زده کړې علاوه ته روان انګلیش وایې چې ته تر څو پورې چې تا پارت اف سپیچ نه زده کړې تر هغې پورې د روان انګلیش ویلو کوښښ مه کوه روان انګلیش به ته هم ووایې هم خو بلکې هغې کې بیا هم داسې ډېرې غلطیانې چې هغه به ستا د لینګویج نه تر هغې پورې نه وځي ستا د ژبې نه به تر هغې پورې نه وځي تر څو پورې تا پارت اف سپیچ نه زده کړې نو همداسې ځکه درته وایم چې پارت اف سپیچ ډېر زیات لازمي دي او دا خامخا زده کړه او که اوس وي او که به وي خو زده کول به یې خامخا ته کې تر څو پورې چې دا نه زده کړې روان انګلیش نه شي ویلی دا ښه ده چې اوموس سټارټ والی او اوموس دا پارت اف سپیچ زده کړې که چېرته تاسو د ګرامر هر یو ایسته زده کوئ او دا پارت اف سپیچ پاتې نو دا هیڅ تاسو له هیڅ پیدا نه درکوي ځکه چې پارت اف سپیچ لازمي دي د انګلیش ویلو لپاره هر یو ایسته ګرامر د انګلیش دا لازمي ده خو لیکن پارت اف سپیچ دونه لازمي دي لکه څنګه چې یو عمارت لپاره بنیاد دی نن به راځم نن به تاسو په پارت اف سپیچ باندې پوه کوم خو بلکې تاسو د یو داسې طریقه داسې انداز باندې بیا هم چې تاسو نه یو سټوډنټ جوړ نه شي بلکې تاسو نه دې ایکسپرټ جوړ شي تاسو نه دې یو ټیچر جوړ شي او راشئ د پښتون په معاشره کې د علم خور کوي د علم بل چاته ورکوي ځکه دا خبر د حدیث نه ثابت ده صحیح بخاري کې دا حدیث دی په 3461 نمبر باندې چې کوم علم تاسو ردی دا نور خلکو ته ورسوه دا علم خلکو سره شیر کړم نو موږ راځو موږ تاسو نه یو سټوډنټ زموږ مقصد صرف تاسو نه یو سټوډنټ جوړول نه دي بلکې تاسو نه دي یو ټیچر جوړول دي اوس راځم تاسو ته یو جمله وایم او دا هغه جمله چې په دې کې آل پارت اف سپیچ چې کوم دي یا 8 دي یا 9 دي سو کوئی 8 دي سو کوئی 9 دي سو کوئی 10 هم دي 10 معنی دغه شته اوس عام طور باندې چې کوم دی په ډېرو باندې چې د خلکو اتفاق دی ډېر چې کوم خلک ډېر چې یادېږي هغه 8 یادېږي 8 پارت اف سپیچ یادېږي خو دې ویډیو کې به تاسو ته 8 هم هم او 9 به هم اتم هم درته هم او نهم به درته هم او هغه جمله ته هم چې پای کې آل پارت اف سپیچ چې کوم دی دا پکې کور کېږي اوس سوال لا پیدا کېږي چې وټ از پارت اف سپیچ دا پارت اف سپیچ څه شی دی لومبی ډیفینیشن لومبی هم موږ له پکار دی چې دا پارت اف سپیچ موږ وپېژنو یاره چې موږ دا کوم څیز زده کوو دا دی څه شی لکه تر څو پوه چې ته دا نه زده کړې چې دا پارت اف سپیچ وایي څه ده نو هغې تر هغې پورې به ته دې چې کوم ټایپس یا به زده څنګه کړي تر څو پوه چې تا سره پارت اف سپیچ دغه نه وي تاسو په سکولونو کې پارت اف سپیچ ویلي تاسو ته بیا پارت اف سپیچ ډیفینیشن نه کړی نن راغلم نو بیا تاسو سره پارت اف سپیچ ډیفینیشن کوم د هغې نه بعد تاسو ته بیا د ټایپس باره کې خبره کوم چې دې کوم ټایپس دي د هغه ټایپس کې نور کوم سب ټایپس دي The part of speech definition that is the classification of word is called part of speech. اوس څنګه the classification of word classification معنی د ګروپ بندي په ګروپونو کې اچول یا درجه بندي of word د لفظونو لکه for example تاسو له example درکوم part of speech the classification of word لبیا راځو دا classification of word هتوم در لیکم the classification of animal د زناور ګروپ بندي که تعالی درکوم هارغه دل درکوم کوتره دل درکوم سوی دل درکوم غوا می هګړه چیلې دا دل درکوم مې دل درکوم یا چینده دل درکوم منډک او دا تم چې دی کلاسیفیکیشن وکم زه ته دا وایم چې کوم په وبو کې وشي هغه یو طرف ته کم
چې کوم په وچه اوسېږي یو طرف ته کوم چې په هوا کې اوسېږي هغه بل طرف ته کا. نو ته به څه کوې؟ ته به غوا، میښه او دا چیرې چې کوم ده دا به راوړې هغه ځناور لا کوم چې په ځمکه اوسېږي دا به یو ګروپ کې واچوې. بیا چې کوم په هوا کې اوسېږي کارغه، کوتره، باز دا شي نه دا به بل ګروپ کې واچوې. او بیا چې کوم په اوبو کې اوسېږي چینده چې کوم شو منډک او دغه چې کوم شو مۍ دا به بېل ګروپ کې واچوم. دا تاسو وکړل. دا ته کلاسیفیکیشن اف انیملز وکړو. اوس موږ به کوو کلاسیفیکیشن اف ورډز. موږ به دغه مختلف قسمه الفاظ ورته درکوم او زه به تاته وایم چې دا په ابسټرکټ ناون کې دا ابسټرکټ ناون ته بېل کا، کنکریټ ناون ته بېل کا، پروناون ته بېل کا، ناون ته بېل کا. زه به تاته وایم چې دا کار وکړه. نو چې کله موږ الفاظو ګروپ بندي کوو، الفاظ رالو او په یو خاص قسم ګروپ کې ورچو، دغه ته به څه وایي پارټ اف سپیچ. لکه ما سره ډېر ورډز دي څه شو او زه یو ورډ رالم او په یو ګروپ کې ورچوم، خپل خاص ګروپ چې کوم دی په هغې کې ورچوم، نو دا ما سره دی کلاسیفیکیشن اف ورډز. زه الفاظ درجه بندي کوم او دې د الفاظ درجه بندۍ ته به څه وایي پارټ اف سپیچ. د کلاسیفیکیشن اف ورډز از کالډ پارټ اف سپیچ. ګوره ما سره یو جمله ده، تاسو مو ویل تاسو له یو سنټینس راوړم او سنټینس چې په هغې کې به دا ټول پارټ اف سپیچ کور کېږي. سنټینس ما ده چې واو a park and he live happily in a big building. وی a park هغه چې کوم دی هغه په خوشحالۍ سره په یو غټ بلډینګ کې اوسېږي. پارټ اف سپیچ ما سره دي انټرجکشن دی، ناون دی، کنجنکشن دی، پروناون دی، ورب دی، ایډورب دی، پریپوزیشن دی او آرټیکل دی او ایڈجکټیو دی. نو اوس زه دقې نه یو ورډ رالم ما سره لکه د دقه اګزامپل ته د انیملز والا کله چې نو ګروپ کې اچول شوي، نو دا اوس زه په یو ګروپ کې اچوم. نو زه به دا واو راوالم، دا واو چې کوم دی دا ما سره انټرجکشن دی. په دې وروسته پوه کوم چې واو ولې انټرجکشن دی. خو صرف اوس تاسو صرف ګورئ او دې تاسو ما ویلي دي په دې ویډیو کې تاسو ته د خوارۍ ضرورت نشته. ویډیو ته په شوق سره ګورئ او صرف ځان سره ذهن کې یو پیراړو یو دا کلمدار څه وکتل که نه، که بیخي تاسو خامخا پارټ اف سپیچ زده کول غواړئ نو یو پیره دا ویډیو تاسو ځان سره لیکلی شئ او چې ویلې کړئ که نه بس تاسو سره پارټ اف سپیچ مثلا بلکل ختم شوه. اوس راځو واو چې کوم دی دا انټرجکشن دی. واو چې کوم دی انټرجکشن دی. اپاق ناون دی اینډ کنجنکشن دی. هی چې کوم دی پروناون دی. لیوس LIVES ورب دی. هیپیلی ایډورب دی او ان چې کوم دی پریپوزیشن دی. ای چې کوم دی آرټیکل دی او بیگ پکې ایڈجکټیو دی او دا بلډینګ هم ناون دی. بلډینګ او پارک ناون دی. دا به اوس راواخیستل الفاظو او په ګروپونو کې مې تقسیم کړل او ما دا ویل چې دا پکې پلان کې او دا او دا دی. پوه شو. اوس موږ راځو موږ پارټ اف سپیچ زده کوو. کلاسیفیکیشن اف ورډز دی که نه، کلاسیفیکیشن اف ورډ از کالډ پارټ اف سپیچ. اوس پارټ اف سپیچ کم دي. پارټ اف سپیچ ناون دی، پروناون دی، ایڈجکټیوز دی، ورب دی، ایڈورب دی، پریپوزیشن دی، کنجنکشن دی، انټرجکشن دی او آرټیکل دی. دا څو شو؟ 9 شو. 9 دې کې څوک وایي 8 دي. نو عام طور باندې دا 8 حسابېږي. د 8 باندې ډېرو خلکو دا اتفاق دی چې بلکل پارټ اف سپیچ 8 دي. خو نن به موږ نهم ورته هم زده کوو آرټیکلز. فرسټ اف آل موږ راځو موږ پېژنو چې دا ناون څه ته وایي. وټ از ناون؟ دا ناون څه ته وایي؟ ناون اسم. د نیم اف ا پرسن د یو کس نوم، پلیس د یو ځای نوم or anything یا نور داسې څه is called noun. د یو څیز نوم ته اسم وایي. لکه زه اگزامپل در کوم. اسد، ایټم، فیصل آباد، اسد الله، جلال، علی، آپاق، شارق، مشال، پشاور، کوهاټ. دا ټول ماسې دا مثلا نومونه دي. نو چې ته د دې نومونو ګروپ بندي وکړو دې ناون کې پرسن پکې راواله لکه کسان چې پکې کوم دي اسد الله دی پکې، علي دی پکې، آپاق ته شارق ته دا مې یو ګروپ کې واچو دا پرسن کې شول. پلیس کې راواله ځای نه ما کوهاټ یاد کړو، پشاور مې یاد کړو او نور داسې ځایونه چې کوم دي په دې کې واچوه.
اوس ما anything ما څه اټم مې پکې یاد شو د اټم دا پرې anything کې ور واچوم یا په anything کې شو دې ته وایي ناون. د یو څیز نوم ته څه ویل کېږي؟ ناون. د یو کس نوم ته یا د یو ځي نوم ته ناون ویل کېږي or anything یا نور یو داسې څیز یو څیز نوم ته ناون ویل کېږي. اوس د دې ټایپس دي kinds of noun. د ناون قسمونه دي. فرسټ ون پکې چې دی concrete noun. concrete noun چې کوم دی د ډیفینیشن داسې ده چې physical things that you can touch. هغه څیزونه چې هغه ته ټچ کولی شي، هغه ته محسوسولی شي، هغه ته لیدلی شي په سترګو باندې، هغې ته څه وایي؟ concrete noun. لکه فار اگزامپل ما وویل ډیفینیشن ته وکړې هغه څیزونه چې هغه موږ ټچ کولی هم شو، رانیولی هم شو او لیدلی هم شو، دا څه دي؟ concrete noun. لکه پن، دا پن ما سره څه دي؟ دا ما سره یو concrete noun دی. واشنګ مشین دا ما سره هم یو concrete noun دی. آیرن اسري دا ما سره هم یو noun دی. بکټ بالټې دا ما سره هم یو نوم دی. دا concrete noun شول. دا هغه نومونه دي، دا هغه څیزونه دي چې هغه زه ټچ کولی شم، زه ورسره لاس ټچ کولی شم، زه یې محسوسولی شم، دې ته څه وایي؟ دې ته concrete noun وایي. زه یې په سترګو لیدلی شم، دې ته څه وایي؟ concrete noun. همدقې طریقې ته دی abstract noun. دا هغه نون دی چې هغه زه نشم لیدلی. thing that you cannot touch چې هغه ته ټچ کولی نشي. لکه فار اگزامپل هغه څیزونه وایل چې هغه ته ټچ کولی نشي. هیپینس خوشحالي ټچ کولی شي؟ نه. رانیولی شي؟ نه. پاور طاقت، ته طاقت رانیولی شي؟ طاقت نه. لو محبت پیار، دا ته رانیولی شي؟ نه. ټالرنس برداشت رانیولی شي؟ نه. دا ټول چې کوم دي دا abstract noun دی. اوس یو خلاصه concrete noun چې کوم دی دا هغه نون دی چې دا د ټچ کولی هم شم، رانیولی هم شم او په سترګو لیدلی هم شم. abstract noun هغه نون دی چې هغه زه نه ټچ کولی شم، نه یې رانیولی شم او نه یې په سترګو لیدلی شم. صحیح شو؟ او بیا ورپسې بل دی countable noun. د دې دوه نومونه ویلی کېږي. countable noun ته هم ویلی کېږي اور count noun ته هم ویلی کېږي. په اردو کې ورته وایي قابل ګینتي اسم، د شمارېدو نومونه چې هغه نومونه چې شمال کېږي. ډیفینیشن داسې دی چې countable noun are those that refer to something that can be counted. هغه څیزونه چې هغه موږ شمال کولی شو، هغه څیزونه چې د هغې موږ نشاندهي کولی شو، د هغې موږ شماره کولی شو. لکه فار اگزامپل سټار چې کوم دی دا ما سره countable noun دی. سټار ما سره څه دی؟ countable noun دی، دا زه شمارلی شم. لکه بل اگزامپل دی ورپسې بیا فلاورز ګلونه، دا هم زه شمارلی شم. بیا ورپسې بل اگزامپل کارز موټر هم زه شمارلی شم. بل اگزامپل ورپسې دی بک کتابونه هم زه شمارلی شم. ډالفینز ډالفین میان زه هم شمارلی شم. نو هغه نومونه چې د هغې شماره کېږي هغې ته ورته یم countable noun ورته یم. او دقې ته ریلیټډ دی uncountable noun. uncountable noun هغه اسم دی هغه چې د هغې شماره نه کېږي. ډیفینیشن یې داسې دی چې uncountable noun refer to things that cannot be counted and so they do not regularly have a plural form. دا هغه ناونز دی چې د هغې شماره نه کېږي او بل د دې باقاعده چې کوم دی جمع حالت نه وي، لکه جمع نه وي. لکه موږ وویل په countable کې چې کارز نو کارز، موټر نو موټر وي. نو اوس دا uncountable noun هغه نون دی چې د هغې جمع حالت نه وي. لکه تاسو سکول کالج کې ویلي چې uncountable noun بس هغه نون دی چې هغه شمال کېږي نه، خو دا خبره هم پکې نه وکړې چې د دې جمع حالت به نه وي، لکه د دې جمع حالت به نه وي. لکه فار اگزامپل ملک پی چې کوم دی دا ما سره uncountable noun دی، د دې زه جمع نشم ویلی خو ډېر پی او که لږ پی زه به ورته وایم پی دي. او ورپسې بیا دی واټرز
اوبه د اوبو هم د جمع نشم ویلی او اوبه هم شمارل کېږي نه. تاسو چېرته داسې دي چې اوبه چا شمارل کړي دي د اوبو لکه داسې شمارل کېږي چې اوبه ته بوتل کې واچوې او بوتل یې وشمارې خو اوبه داسې نه شمارل کېږي. سینټ مټي سینټ ریت سوري لکه زه دغه نشم شمارلی شګه. رایس چاول وریجې هم زه نشم شمارلی. شهد هني هم نشم شمارلی دا د شمار قابل نه دی او نه دی جمع شته. سالټ مالګه دا هم زه نشم شمارلی. یو وړه شان خلاصه کاونټیبل ناون هغه ناونز دي چې د هغې شمیر کېږي هغه د شمارلی شم او انکاونټیبل ناون هغه ناونز دي چې د هغې شمیره نه کېږي او هغه نشم شمارلی. ټایپ نمبر 5 کامن ناون. کامن ناون څه وایي؟ کامن وایي عام ته. ډیفینیشن څه دی؟ A common noun is a noun that refers to people or thing in general. دا هغه ناون دی چې د هغې حواله موږ ورکوو د عامو ارثو سره. صحیح شو؟ هغه ناون دی چې هغه موږ د هغو نومونو دپاره استعمالوو چې هغه عام نومونه وي. لکه فار اګزامپل ما څه دي؟ بوای لړکه هلک دا مثلا یو عام نوم دی یو کامن نیم دی. ملک کنټري دا ما سره هم یو عام نوم دی. شهر سیټي دا ما سره هم یو عام نوم دی. دین ډے دا ما سره هم یو عام نوم دی. کامن ناون باندې به تاسو حاله پوهېږئ تاسو کله پراپر ناون زده کوئ. کامن ناون هم وپېژنو چې د هغه څیزونو نومونه چې هغه عام وي د داسې اسمونه دي داسې نومونه دي چې هغه حواله ورکوي د عامو خلکو سره یا د عامو څیزونو سره. پراپر ناون definition داسې دی چې a proper noun is a name that identifies a particular person, place or thing. دا هغه نومونه دي چې هغه د یو کس د یو ځای یا د یو شي نشاندهي د خاص څیز سره وکړي لکه یو خاص دغه سره وکړي. لکه فار اګزامپل تاسو کامن ناون وګورئ. کامن ناون کې موږ څه وویل چې لړکه او دې کې لړکې په دې څه ویم هلک په دې قادیانه محمد علي جانه د هغه په دې څه ویم لکه لړکه دا ما سره یو کس دی که نه یا یو هلک دی یو سړی دی هسې دی ما دغه په دې څه وویل چې محمد علي جانه. بیا اوس ما وویل ملک کنټري دلته زه کنټري په دې ویم چې یو اس اے امریکا. لکه زه ما هلته وویل ملکو هغه عام نوم او دلته ما امریکا دی که امریکا اوس خاصه شوه. بیا پسې ما وویل شهر سیټي هلته سیټي چې کوم هغه کامن و او دلته زه ویم د سیټي په دې څه ویم د سیټي په دې ویم چې پېښور سیټي. هلته ما وویل دی نه خو دلته زه ویم چې داسې ویلی شم چې فرایډے سیچرډے سنډے د داسې هم ویلی شم. هلته دین چې کوم کامن نوم او دلته چې دا دین چې کوم دی دا خاص ورډ دی. دا فرایډے چې ما یاده کړه سیچرډے ما یاده کړه دا څه شو د خاص ورډ کې شامل شو. او دلته یو خبره په یاد وساتئ چې کله تاسو یو ځای کې پراپر نوم لیکئ که نه پراپر نوم نو دا به څه نه شروع کوئ د کیپیټل لیټر نه به شروع کوئ. شروع به د کیپیټل لیټر نه شروع کوئ. قادیان هم لیکئ که نه نو کیو به څه کې لیکئ غټه کې لیکئ. لکه محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم دا نوم تاسو لیکئ دا به څه کې لیکئ دا به د دې دا فسټ لیټر به غټه کې لیکئ او دا صلی الله علیه و آله وسلم دا اس ای ډبلیو چې کوم دی دا به همیشه لپاره غټه کې لیکئ. او بل امریکا ده که نه یو اس اے دا به څه کې لیکئ غټه کې به لیکئ. دا یو چې کوم دی دا به غټه کې لیکئ. ورپسې 7 نمبر دی کلیکټیو ناون. کلیکټیو ناون ډیفینیشن داسې دی چې کلیکټیو ناون ریفر ټو ګروپس ټیم اور کلیکشن اف پیپل اور تھنګز د څیزونو یا د خلکو چې یا د یو ګروپ په پام کې یا د یو سیټ په پام کې یا د یو ټیم په پام کې د یو مجموعي یا د یو خلکو مجموعي یا د یو شیزونو مجموعي او هغوی ته موږ نوم وایو هغه کلیکټیو ناون وي. لکه فار اګزامپل سره تاسو اوس پوهېږئ فیملی چې کوم ده خاندان دا ما څه دي دا ما سره ډېر خلک رايوځای شوي دي یو ګروپ په پام کې دي یو سیټ په پام کې دي دا ما سره کلیکټیو ناون دی. ورپسې بیا دی
آرمي چې کوم دی دغه ډېر پوځیان راویده شوي دي او یو ګروپ یې جوړ کړی دی نو دې ته وایي آرمي دا ما پوج دا ما سره هم یو ګروپ دی نو پسې بیا دی کلاس میټس کلاس فیلو لکه ډېر هلکان راویده شوي دي او یو ګروپ یې جوړ کړی دی څه شو دا ما ته یو کلاس دا کلاس ما سره هم کلیکټیو ناون دی همدقې سره ریلیټډ دی بیا کمپاونډ ناون کمپاونډ اوس تاسو به کلیکټیو ناون باندې هله پوهېږئ تاسو کمپاونډ ناون باندې پوه شئ کمپاونډ ناون چې کوم دی دا چې کله دوه یا دوه نه زیات الفاظ راویده شي نو کمپاونډ ناون به جوړوي two or more word that create one noun دوه یا دوه نه زیات الفاظ چې راویده شي دا به څه کوي دا کمپاونډ ناون جوړوي لکه فار ایگزامپل ټوت پیسټ غاښونو برش ټوت پیسټ پوسټ آفیس ډاکخانه پوسټ آفیس ورک شاپ ورک ما سره بیل ټکی دی او شاپ ما سره بیل ټکی دی پټ بال پټ وایي خپې ته او بال وایي بال ته دا ما سره هم دوه ټکي دي چې کله دوه یا دوه نه زیات الفاظ راویده شي هغې ته به سیم کمپاونډ ناون وایي هیر ډریسر نیهانه چې ورته وایي هیر یخته ډریسر होम वर्क होम کور ته ورک وای کار ته د کور کار ایگزامینیشن هال ایگزام وای امتحان ته حال وای هغه دی کوم کې چې تاسو پرچې ورکوئ دا ټول ما سره څه دي دا ما سره کمپاونډ ناون دي اوس د ټول یو وړه شان خلاصه در کوم دله چې په ټولو ښه پوه شئ کنکریټ ناون چې کوم دی دا ما سره هغه څیزونه دي چې هغه موږ لیدلی شو هم شو او ټچ کولی هم شو فار ایگزامپل کاپي بالپین بوټان ابسټریکټ ناون دقې سره ریلیټډ دی هغه څیزونو ته وایو چې هغه موږ نه ټچ کولی شو نه یې رانیولی شو او نه دا صرف محسوسیږي لکه هیپینس شو پاور شو لو محبت شو ټالرنس برداشت شو کاونټیبل ناون هغه نومونه دي لیکن هغه نومونه موږ اچولی دي هغه چې هغه د شمارې قابل وي هغه موږ شمېر کولی شو دا هغې موږ شمار کولی شو لکه بکټ بالټی شو بوک شو آیرن ایسرې شوې انکاونټیبل ناون هغه ناون دی چې هغه نه شمارل کېږي او د هغې جمع پام دی اوبه شوې شات شول کامن ناون هغه نومونه دي چې هغه عام نومونه دي لکه موږ د یو څیز یا د یو کس نوم یادو عام لکه عام نوم یې استعمالو لکه موږ د یو کس نوم وایو نو موږ وایو هغه کس لکه مین شو او لکه همداسې ریلیټډ دی پراپر ناون هغه ناون دی چې هغه موږ د یو خاص چیز یا یو کس دپاره استعمالوو لکه ما ایکې ویل چې بوای لړکه یا مین آدمی لکه زه اوس دلته ویم چې قائد اعظم محمد علي جناح او په دې کې ویم چې پېښور سټي کلیکټیو ناون چې کوم دی کلیکټیو ناون دا هغه دی چې په هغې کې یو مجموعي مختلف قسمه څیزونه یا خلک راویده شوي او یو ګروپ پام کوي ته به څه وایي کلیکټیو ناون وایي کمپاونډ ناون هغه ناون دی چې په هغې کې هغه دوه یا دوه نه زیات الفاظ نه جوړ دي دوه یا دوه نه ډېر ورډ راویده شوي او کمپاونډ ناون جوړ کړي لکه فار ایگزامپل تاسو ته ما درکړو چې ایگزامینیشن هال کلاس فیلو هوم ورک دا ما سره چې دا دي ایگزامپل دي ورپسې دی پروناون